پر ډیورند کرښه د شهید شوي سرتیري زوی څنګه په شلیدلو جامو او شلیدلو چپلکو کې د پلار دیدن ته راغلی و. حکومت ولې د خاورې پر سر د شهید شوي سرتیري سره خپله ژمنه پوره نه کړه؟ د عبدالحلیم ملګرو او کورنۍ له حکومت څخه څه غوښتل په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ډیورند د شهید عبدالحلیم لغمانی یوازینی زوی چې په شلیدلو جامو او زړو چپلکو کې د خپل پلار جنازې ته راغلی و. د لغمان ځوانان ګیله کوي چې د شهید شوي عبدالحلیم لغمانی د جنازې مراسم هغسې چې ویل شوي وو په رسمي ډول ترسره نه شول. دوی له دولت، سوداګرو او خیرخواه افغانانو غوښتنه وکړه چې د شهید شوي عبدالحلیم لغمانی له کورنۍ سره باید عاجله مرسته وکړي. عبدالحلیم لغمانی تیره ورځ د پاکستانی پوځیانو سره د ډیورند کرښې په جګړه کې خپل سر د هیواد او خاورې لپاره نذرانه کړ او نن جنازه د لغمان ولایت په مهترلام ښار کې ترسره سوله او خاورو ته وسپارل شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې وخت.